هارتن پل. دا د کابل پر سیند د ډبرو خورڅو څخه جوړ شوی لومړنی پل دی. دا پل په 1402 هجري شمسي کال کې د شاه غازي امان الله خان په امر د جرمني انجنیرانو لخوا جوړ شو. د هندوستان سینما د مشهوره لوبغاړي متابعچن خداګوا فلم ځینې صحنې په همدې پل جوړې شوي دي.